الله رب العزت په ټولو مخلوقاتو کې انسان ډیر معتبر ګرځولی او دی په ځمکه کې خپل خلیفه ګرځولی دی. په قرآن عظیم شان کې الله رب العزت وایي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. کله چې الله رب العزت آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کوو ملائکو الله رب العزت وإذ الله رب العزت په ټولو مخلوقاتو کې که هغه په سمندرونو کې دي که په هوا کې دي او هغه که په ځمکه کې دي الله رب العزت په دې ټولو مخلوقاتو کې انسان ډیر معتبر ګڼلی دی نو ځکه خو یې په ځمکه کې خپل خلیفه ګرځولی دی. الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې وایي چې کله آدم علیه الصلاة والسلام خلقېده پیدا کېده وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله رب العزت ته ملایکو ورته ویلې که چېرته ته په ځمکه کې خلیفه ګرځوي دا به یو فساد کوي دا به وینې تویوي. الله رب العزت وفرمایل چې زه په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږم. انسان ما ورته الله رب العزت په دې دنیا کې د ټولو مخلوقاتو نه معتبر ګڼلی یو او بیا د یو داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امتیانو پیدا کړي یو. موږ د یو داسې پیغمبر امتیانو چې په ورځ د محشر به دا په کتارونو کې ګرځي او دا چغې به وهي چې امتي امتي امتي. الله رب العزت د دې ټولو مخلوقاتو باوجود انسان ته هر ډول اسانتیاوې په دنیا کې برابرې کړي دي او هغو ته یې هر ډول رزق او هغوی ته هر ډول خواړه برابر کړي. وګورې الله رب العزت وریځې پیدا کوي د وریځو نه کښت پیدا کوي غلې او دانې پیدا کوي له غلې او دانې ته انسانانو ته خوراک او د انسانانو ته هغوی ته غذا برابروي له غذا نه د انسان وینه برابروي له وینې نه مني پیدا کېږي او له مني نه انسان جوړیږي. دا څومره لوی تسلسل دی چې الله رب العزت زموږ ستاسې لپاره په دې دنیا کې له هر ډول نعمتونو نه موږ تاسې د الله رب العزت استفاده کولی شو بې له کوم احسانه او بې د کوم پیسو په مقابل کې. الله رب العزت چې په دې دنیا کې پر انسانانو باندې ویاړي او انسانان په دې دنیا کې د خپل خلیفه په توګه ګرځولي نو ولې موږ تاسې دومره احسان فراموشه یو چې نن د الله رب العزت خپله حقیقي لاره له موږ نه هیره ده. ځکه خو الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې وایي وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا. تاسې چې څه غوښتي موږ هماغه تاسې ته برابر کړي. موږ خو تاسې ته د اسمان نه سلوا او پاخه مړه ځان راتله خو تاسې هغه نه غوښتل. ما تاسې ته د کښت زمینه هم برابر کړه تاسې اوس په ځمکه کې کښت هم کولی شئ. نو انسان راځي چې موږ تاسې په دې 24 ساعتونو کې 12 ساعته خپل اقتصادي کارونو ته خپل وظیفو ته وخت ورکو او 12 ساعته موږ تاسې یوازې د الله تعالی عبادت ته وخت ورکو. موږ به یو کامیابه خلک یو هم به په اقتصاد کې او هم به د هغې دنیا په امتحان کې موږ تاسې بریالي خلک یو.